بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کتاب العربیة بین یدیک، الوحدة الخامسة، پنځمه وحده، پنځمه برخه، 28م درس، 105 نمبر صفحه. الاصوات وفهم المسموع. هر درس کې موږ د حروفو د تلفظ یوه برخه لرو چې نن زموږ دغه مرحله قاف ته رسېدلې ده. مثلا زموږ اکثره افغانان رونه یا نور هغه هیوادونه چې هغه عرب نه دي، لکه قیس ته کیس وي، کاسم، کلیل، داسې وي، لکه قهوې ته کاوه وي. نو د قاف او کاف ترمنځ هغه فرق بیخي له منځه تللی دی. دې لپاره نن موږ تاسې د قاف او کاف پریکټس کوو. التدریب الاول، استمع واعد. واوره او ما پسې تکرار کړه. قیس، قاسم، قلیل، برتقال، قهوة. التدريب الثاني، استمع واعد. زي وایم به تاسې هم تکرار کړئ. دا دواړه تاسې هم تکرار کړئ چې د کاف او قاف ترمنځ څومره فرق کوئ. فرق نشئ کوئ، مجبور یې پریکټس یې ډېر کړئ، ځکه چې د عربي لپاره مهمه ده چې هغسې خبرې وکړئ لکه څنګه چې عربي ده. خصوصا بیا چې کله قرآن کریم تاسې لولئ، د تجوید یو د تعریفونو څخه دا دی چې د قرآن کریم هغسې لوستل کومه شی چې په پیغمبر علیه السلام نازل شوی. کدره، قدره، کدحا، قدحا، كالوا، قالوا، كلم، قلم، كل، قل، أكبر، أقبر، ركاب، رقاب، نكير، نقير، تكديرا، تقديرا، اكتنى، اقتنى، حك، حق، برك، برق، سلك، سلق، مشرك، مشرق، فلك، فلق. تاسې وګورئ دا بعضې په ډېر یو تلفظ کې چې دی ډېر زیات فرق کوي. مشرک ته وګورئ، مشرق ته وګورئ. مشرق د مشرق نه اخیستل شوی دی او مشرک د شرک نه اخیستل شوی. نو ډېر زیات. کل، اخره، قل، ووایه، ډېر زیات فرق کوي. نو راځو همدغه حروفو ادا چې دی په دریم تمرین کې ګورو چې څه دي موږ سره. استمع واعد. زه آډیو کلیپس د قاري صاحب چلانوم، تاسې غوږ شئ او دغه د حروفو د تلفظ ته د قاف او کاف کوم تلفظ چې دی هغې ته متوجه شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، قال
قاف والقرآن المجيد القارعة ما القارعة صدق الله العظيم. انتقاليگو يوصلوا شبقم نمبر صفحيتا. ثانيا فهم المسموع. دا تاسي ان شاء الله تلفظ بده سره صحیح شي، خصوصا نور حروف پر دې کوم حرف چې زموږ درس کې راځي دا هر درس چې تاسو پریکټیس کړئ ان شاء الله تر اخره پورې حروف سميږي. ثانيا فهم المسموع دی. زه چې څه وایم تاسې اورئ. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. زه جمله وایم او تاسې په همغسې مناسبه خانه خالي کې هغه پرېږدئ. زه چې کومه جمله وایم نمبر وایم چې واحد، یو جمله وایم چې دې کې کوم یو ځای کې کومه خانه خالي کې صدق کوي هملته به هغه رقم یا عدد کېږدئ تاسو چې مناسب ښکاري. واحد أنت سمين جدا. دا به چېرته کېښودل شي؟ موټا څوک دی؟ سمین. دا دی و دلته به څه کې دی؟ واحد. دا نور نه وایم، نور به تاسې خپله کېږدئ. اثنان الحليب على المائدة. ثلاثة خالد يأكل السمك. أربعة أنت نحيف جدا. خمسة صالح يشرب الشاي. ستة الفواكه على المائدة. التدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. اوس دلته تاسې ګورئ زه بیا هم همغسې جملې تکراروم او تاسې چې کوم ځای کې مناسب ښکاري هلته به هغه عدد کېږدئ. ماذا تفضلين من الفاكهة؟ العنب. اثنان أين الشاي؟ الشاي على المائدة. ماذا تأكلين في الفطور؟ آكل السلطة والفاكهة. ماذا تأكل في الغداء؟ السمك والسلطة. هل أنت جوعان؟ نعم أنا جوعان. دا پنځم نمبرو چې غلط نشم هغه اعداد تاسې کړئ که نه همغلته به عدد کېدی. ستة هل تشرب الحليب؟ لا أفضل القهوة. دا شپږ پورې چې ما څومره جملې ویلې هملته به کېدی. شاي، السمك مع السلطة، جوعان، العنب، السلطة والفاكهة أو القهوة. داوا يوصلوا شپږم نمبر صفحة. انتقاليكو يوصلوا نمبر صفحة. الوحدة الخامسة. التدريب الثالث استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. سؤال تغوك شيء أو بيا په مناسب ځای کې څه کېږدئ هغه عدد کېږدئ. واحد ماذا تأكل من الطعام؟ اثنان
ما وزنك؟ 3. ماذا تشاهد؟ 4. ماذا تشرب؟ 5. ماذا تطلب؟ 6. ماذا تأكل من الفاكهة؟ ان شاء الله چې دا جملې به مو اوریدلې وي تاسو به صحیح علامې ایښې وي کوم ځای چې ورته مناسب و. اوس راځو التدريب الرابع څلورم تمرين. استمع إلى الجملة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. دلته یو تقریبا فقره متن پوره لوستل کیږي او تاسو نسبت همغه متن ته صحیح اعداد په نښه کوئ او صحیح خانه خالي دا بل ګورو کوم چې مکمل تاسو ته ښکاره شي. لیک نور او زه آډیو کلیپ پلی کوم تاسو ورته متوجه شئ. هذا بيت عمر. الساعة 1. الأسرة في غرفة الطعام. هذه وجبة الغداء. على المائدة طعام كثير. عمر يأكل السمك ويشرب الشاي، وزينب تأكل اللحم وتشرب الماء، وأحمد يأكل الدجاج ويشرب الشاي. ان شاء الله چې دغه پاراګراف که تاسو اوریدلې وي پرې پوه شوي یاستئ نو ښه خبره ده، که نه یاستئ پوه شوي نو داسې وکئ چې دا کلیپ بیا د سر نه واورئ. دلته په دې کې نقطه دا وه چې دلته بعضې نقطې صحیح دي بعضې غلط دي. کومه چې صحیح وي نسبت د جملې ته یو متن ولوستل شو، هغه متن که کوم دغه شی ګورئ پکې بجې او ساعت او چای وغیره پکې صحیح وي صحیح که نه، کوم ځای چې پکې نه وي مثلا ډوډۍ پکې ذکر نه وه دې ته به کراس نښه کش کوي. دا وه 107 نمبر صفحه او 108 نمبر صفحې ته نه انتقالیږو. دا درس به ان شاء الله په بله ورځ ووایو. خو یو نقطه دلته ډیره مهمه ده، ډیر زمونږ د ویډیو ویورز چې دي هغه څوک چې دا ویډیوګانې ګوري تاسې نه مې یوه هیله دا ده چې که چېرته تاسې دا ویډیو تعقیبوئ ګورئ نو د یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. زه تاسو ته ښیم چې یوټیوب چینل به څنګه سبسکرایب کړئ. تاسې به یو براوزر خلاص کړئ یا به یوټیوب خلاص کړئ. دلته youtube.com ته چې کله داخل شوئ تاسې نو په youtube.com کې دلته یو سرچ باکس وي، که چېرته کومه ویډیو داسې مخې ته راغله خو ښه ترخه ده که نه دلته ولیکئ اصغر صلاح سرچ باکس کې چې انټر کړئ نو تاسو ته به زما د چینل ویډیوګانې راشي او عین وخت کې دغه اصغر صلاح زما چینل دی، دلته ویډیوګانې دي مختلف العربیة بین یدیک. چینل باندې به کلیک وکئ. دلته یو مهمه خبره دا ده که چیرته دغه سره نښه وي نو په دې به اول سبسکرایب کلیک وکئ، که خړه نښه وي بیا کلیک پرې مه کوئ بلته انسبسکرایب کیږي. په دې نښه به کلیک وکئ، آل به کلیک وکئ چې تاسو ته نوي درسونه درشي. که غواړئ درسونه د چینل سبسکرایب شو نور که غواړئ درسونه منظم وګورئ پلی لیست ته به لاړ شئ. په پلی لیست کې د عربي ژبې زده کړې بیل کتابونه دي، د 9م صنف بیل دی، د 8م صنف بیل دی او یو بل دی پکې د صرف او نحوې هغه دلته نه ښکاري. د صرف او نحوې درسونه به هم دلته پراته وي. نو که غواړئ چې هر یو کتاب مطالعه کړئ عربي ژبه چې موږ په دې کې د صفر نه ده شروع، دا کتابونه دي د وزارت معارف نصاب دی. العربیة بین یدیک موږ دلته د اول سر نه شروع کړی، د صفر نه شروع ده. دلته وګورئ لومړی درس دی په دې کلیک وکړئ، دویم درس دی، دریم درس دی، څلورم درس ان تر 50م درسه پورې وسته. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم نوم، اسمی زمانم، لکه قلم قلم، قلمی زما. نو تاسو کول شئ دا چینل د دې ځای نه هم سبسکرایب کړئ. د چینل سبسکرایب کول حتمی دي ترڅو دا چینل هم داسې دوام وکړي. که سبسکرایب نمشي انشاءالله دوام وکوي خو ستاسو سپورټ مهم دی ترڅو دغه فائده عامه شي او نورو ته هم ورسیږي. نو د نن لپاره تر 107 صفحې توقف کوو، دمه کوو.
ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.